مونږ افغانستان کې یو عالم تیر سوی ده، خو ګیله مې دا ده چې مونږ علما د مدارسو علما د سړي سره شناخت نه کوو، هیڅ مولایان د کتابونه نه ګورو. سید جمال الدین الافغان د یو سړی د ما یو ورځ مکه مکرمه کې د یو کتاب 10 جلدونو کې ولید په عربۍ باندې و. د مصر علما او عرب علما د سړي سره ډېر محبت لري. علامه سید جمال الدین الافغان د یو کتاب د ما سره یو جلد کې د عربي باندې راېده، هغه آثار و تأثرات په دې کتاب کې دي. په دې کتاب کې دی په 1200 هجري کې دی چې کله حج ته ځي او دلته په ټوله وچه د هند باندې انګلیسي استعمار خپور ده، نو دی چې کله هند ته ځي نو هغه وخت کې د کابل د واکمن نه دی اجازه غواړي چې زه حج ته ځم. نو هغه ورته وایي چې لاړ څه خو د ایران په لاره به حج ته نه ځي، ځکه هلته هغه زمانه کې د کابل د واکمنۍ او د ایران د واکمنۍ مابین کې مناسبات ښه نه دي. دی د هند په لاره باندې ځي، دغه ته ورځي، څه ورته وایي حج ته ځي. دی وایي چې زه کله هند ته لاړلمه، هلته ورورسېدلمه، نو کوم ځای کې چې دا د هند سرحد شروع کېږي، د انګلیسي استعمار هغه ثغر و سرحد شروع کېږي، ما نه وایي هغه د هند حکومت عسکر راغلل، ډېر ښه وضعیت یې راسره وکړه، مجلس یې راسره وکړه. ما ته یې ویلې چیرې ځې مې له هند ته ځمه، وي موږ تا ته ښه راغلاست وایو. خبره خو ډېره اوږده ده، زه یې هغه اصلي هدف وایمه. وی چې زه راسره وی لیکل چې څو ورځې ته دلته تېرې، ما ورته ویلې زه تقریبا 2 میاشتې هند کې تېروم، نو بیا همداسې په دغه لار باندې په بحر کې جدې ته وځمه. وایي صحیح د لیکلې وکړل، ما ته یې عسکر راکړل، دا د ما سره ول. هند کې مې چې څو ورځې تېرې سولې، د هند مسلمانان هلته د استعمار لاندې ول، مستعمره ول هغه زمانه کې مسلمانان. نو وایي ما ته خلک راتلل، نن 2 نفره راغلل، سبا 4 سول، بل سبا یو ورځ ولا د هند مسلمانان تر 1000 نم ډېر کسان راغلي دي، په زرګونو باندې انسانان د علامه سید جمال الدین الافغان رحمه الله دغه مجلس ته راجمع سوي دي، راغلل. وی چې کېناستل را سره، نو په دې ورځ باندې وایي د هند غلام حکومت چې د استعمار لاندې و، څو فوجیان راغلل، وی مجلس غاټ مجلس ناسته، دوی راننوتل. وی ما ته یې ویلې چې تا سره خو مونږ ویلي ول چې ته بدلته تا ویلي چې زه 2 میاشتې تېروم، بس چې هر څومره وخت تېروي تا ته اختیار د تېرې که، خو د مونږ مشرانو په دې امر کړی ده چې ته نور دلته نه جیږې، غټ سوی ډېر. وی ما ورته ویلي صحیح ده، نو چې تاسې خوښه وي زه به لاړ سم، د هند نه به بېرته ووځمه. وی بس لاړ سم، همدې مجلس کې ناست یم. نو دا هغه ورځ ده چې د هند مسلمانان په زرګونو موږ ته راجمع دي. وی چې ما ورته ویلې ځم، نو دلته د هند مسلمانان په زړه سول چې ته موږ ته دلته راغلی وې د یو داعي په صفت باندې. نو اخیری خدای پامانی د موږ ته یو څو خبرې وکړه. وی ما ورته ویلې چې ای د هند مسلمانانو، که تاسې نه الله پاک صلحفاتو کشپ جوړ کی شمشتای، که نه مفید طالبین کې راځي صلحفاتون کشپ، ومن کشپ ورته وایي، تاسې څوک ورته شمشتای وایي، فارسی کې ورته سنگ پشت وایي. که تاسې د هند د مسلمانانو نه الله پاک کشپ جوړ کی او دریاب د عدن ته راټوب کی او داسې د اوبو په منځ کې ننوځي، مدیترانې ته ورسي، د جزیره د بریتانیا داسې راکش کی، دا کشپ دریاب ته را وغورځوي او بیرته تاسې همداسې دریاب کې هند ته راسئ، حر و آزاد بسئ. دومره ډېر یی، دومره ډېر مسلمانان یی په هند کې، که الله عز وجل تاسې مسخه کې کشپ در نه جوړ سي، دومره غټ بسي، دومره غټ کشپ. چې کشپ څومره ضعیف شی ده، خو که کشپ در نه جوړ سي، جزیرې د بریتانیا ته ورسئ، راکشې کوي، دریاب د مدیترانې ته ور وغورځوئ، تاسې به احرار و آزاد بیرته هند ته راسئ. خبرې چې وکړله ورته د هند مسلمان، او یوه خبرې دا ورته وکړه، وایي که تاسې الله مسخه کې موچان در نه جوړ سي، موچان
دومره ډېر یې د هند مسلمانان که موچان در نه جوړ کی د بریتانویانو لږ مقدار اندازه خلک هغه زمانه کې د بریتانویانو غوږونو ته وبڼېږئ لیوني به یې کیه نو تاسې ولې مقابله نسئ کولی د ازادۍ د استعمار نه د خلاصون فکر ولې د ځان سره نه لرئ وی خبرې ډېر تاثیر پکې وکړو ما ویلي د داعي اوله خبر دا د تحریک الایمان فی النفوس الشعوب د امتونو په زړونو په فکرونو کې اسلام په ولولو راولی هماغه و چې الله پاک له هغې نه وروسته د هند مسلمانانو په فکرونو کې د استعمار نه د خلاصون فکریه ور واچوله او د جهاد او د مقاومت او د استعمار نه د خلاصون دپاره لار الله عز وجل ورته